داسې سړي ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوس ویلی دی، دوس چې دا ښځې چلی که نه، ښځې خلکو له په پیسو باندې ورکوي، یا خپله ښځه چلی یا خپلې لوڼه چلی او هغو باندې پیسې اخلي او خلک راولي او د هغو سره پې زیناګانې کوي او دی په دغه کې ښه په سور کې ناست دی، شرم هم ورنه ورځي چې یوه ښځه د باکره او بله ښځه د سیبه. سیبه هغه ښځې ته ویلی کېږي چې د هغې نکاح شوې ده او خاوند سره میلاو شوې ده، ټیک شوله که نه، او باکره هغې ته ویلی کېږي چې د هغې له واده ماده نه دی شوی. څه پوهېږي؟ نو دا کومه چې باکره جنۍ ده د دې نه وایي پلار به تپوس کوي چې ستا دا نکاح مونږ د پلانکي سړي سره کول غواړو، نو ته یې ورسره کښې که نه، خوښه دې ده او که دې نه ده خوښه، نو دا به اوس په څه طریقه باندې جواب ورکړي دا باکره جنۍ؟ دا خو په خپله په خوله باندې نشي ویلی که نه چې اوجي زما خوښه ده بس ورکوی مې، داسې خو نشي ویلی که نه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یې وخندل بس دا د دې اجازت دی. مطلب یو سړی راغلی د خپلې لور نه تپوس وکړو، پلانکې سړی ستا د رشتې دپاره راغلی دی، څه چل وکړو؟ ستا خوښه ده چې هغې له دې ورکړو؟ نو که هغې وخندل یا مطلب خاموشه شوه نو دا د هغې اجازت دی، مطلب هغې تا له اجازت درکړو چې زما نکاح د هغه سره وکړه. او که په ژړا شوه یا یې په خوله باندې انکار وکړو چې زما نکاح به ورسره نه کړې، نو بیا تا ته حق نه دی حاصل. پلار ته بیا دا حق نه دی حاصل چې هغه راولګي او د دې خپلې لور، هغه لور چې په کور کې ناسته ده لا واده شوې نه ده مخکې، د دغه لور نکاح پلار په خپله خوښه باندې نشي کولی. دویمه چې دا کومه ښځه د سیبه د دې دپاره د شریعت دا مسله ده، مثال په طور باندې ښځه واده شوې وه، طلاق ورته میلاو شو او یا یې خاوند مړ شو، نو د دې عدت اوس تېر شو، اوس دا ښځه نکاح کول غواړي، ټیک شوله؟ نو د دې ښځې نه به ته تپوس کوې چې بهی پلانکی سړی راغلی دی ستا سره نکاح کول غواړي، ستا څه خیال دی؟ ستا خوښه ده او که دې نه ده خوښه؟ نو تر څو پورې چې هغې په خوله باندې نه دي ویلي چې زما یا خوښه ده یا مې نه ده خوښه، تر هغې پورې په خندا مندا باندې او په غلي کېدو باندې د دغې طرف نه اجازت نشته دی. پکې څه باندې پوهېږي؟ نو بهرحال هلته پکې پلار ته اجازت نشته دی، نو خوا خسخر ته به پکې له کوم طرف اجازت میلاو شي، یا به پکې ابل شي ته څه وایي رور ته لیور، هغه ته به پکې څه اجازت میلاو شي چې لکه تو راولګوه د پردۍ ښځې اوس نکاحونه د چا سره کوه او یا هغه منع کوه. نو بهرحال که دا ښځه چېرته د دې کوره وځي د عدت نه پس او دا نکاح کول د چا سره غواړي په صحیح طریقه باندې، نو دې ته اجازت دی. خو ها بیا په هغه صورت کې دا تاسو د کوره بار ته مه پرېږدئ چې په کوم صورت کې دا غلط کار دپاره وځي. څه باندې پوهېږي؟ یعنې دا د چا سره حرام تعلقات ساتي، ناجایز تعلقات ساتي، واده شوي و خاوند وفات شوی دی یا ولا خاوند طلاق ورکړلی، اوس د پلار په کور کې ناسته ده یا د هغه خاوند په کور کې ناسته ده د مرګ نه پس، خاوند په کور کې ناسته ده او د خلکو سره ځان له لین دین برابر کړی دی، ورور او کله د یو سره خبرې او کله د بل سره خبرې او کله د یو سره تعلقات او کله د بل سره تعلقات. که دا کار کوي نو ګوره بیا دغه خلکو ته اجازت دی، د رور چې د خاوند چې دا کوم روریان دي دو ته اجازت دی چې دا ښځه منع کړي چې هلکه ګوره دا کار مه کوه، دا کار دی غلط دی. په څه باندې پوهېږي؟ او د داسې خلکو نه معاشره ډکه ده، ګوره د داسې قسمه ښځو نه معاشره ډکه ده. الله جل شانو دې معافي کوي مونږ ته بعضې خبرې زه یم چې ونه شي خو بهرحال ضروري. ډېر شي ښځې داسې هغو طلاق میلاو شي، څه باندې پوهېږي؟ یا بعضې ښځې داسې د هغو خاوندان وفات شي، خاوندان یې مړه شي، دا یا د پلار په کور کې ناستې دي یا د سخر په کور کې ناستې دي، ټیک شوله که نه؟ دو ودونه هم نه کوي چې مطلب د چا سره نکاح وکړي، او دو بس بېځای ځان له تعلقات جوړ کړي، د یو سره په موبایل باندې خبرې وکړو د بل سره، او په کورونو کې نن سبا خو داسې دور راغلی په کورونو کې د زیناګانو اړې جوړې شوي، خلکو په کورونو کې جوړې کړلې، کور ته پسې سړی راځي خاوند او داسې مړه دا خو چې خاوند یې مړ شوه خو لا ځان له خبره ده، خاوند یې ښه ژوندی بې غیرته او بیا هم د هغه کور ته سړی راځي ښځې. دا د نن سبا زمونږ مسلماني ده، زمونږ معاشره ده. مونږ وایو الله جل شانو خفه دی، الله جل شانو عذابونه رالیږي، نه به یې رالیږي، تا په خپل کور کې د زنا اړه کولاو کړې. داسې خلک په دې معاشره کې زمونږ په دې پښتنه معاشره کې شته دي، زمونږ په دې علاقو کې شته دي، خپلو کورونو ته خپلو ښځو له سړي راولي هلکه راځئ پیسې پې اخلي، یو درز غوبل احساس کړی په څه باندې پوهېږي؟ نو دا داسې سړي ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوس ویلی دی، دوس چې دا ښځې چلی که نه، ښځې خلکو له په پیسو باندې ورکوي، یا خپله ښځه چلی یا خپلې لوڼه چلی او هغو باندې پیسې اخلي او خلک راولي او د هغو سره پې زیناګانې کوي، او دی په دغه کې ښه په سور کې ناست دی، شرم هم ورنه ورځي. داسې بې شرمي په دې خلکو کې ورنوتې ده، ناشنا بې شرمي ورنوتې ده چې هلکه دا ناشنا کارونه ستا مخې ته کېږي، ستا په کور کې بچي دي، ستا لوڼه دي، ستا په کور کې رونه دي، یا د رونو نه خو جدا شوی ځان له به په یو ځای کې قصه پوهېږي، او ستا کور ته خلک را روان دی بې غیرته د اوسه او ته په دغې باندې ستاسې پروا نه وي. داسې خلک داسې قصې راته کله ناکله څوک وکړي که نه زما د طبیعت خرابېږي، یاره چې دا لا څنګه مخلوق دی، من عجیبه غونته کارونه شروع دي. نو دغه ښځې ته د دې شذونو اجازت نشته دی. ښه که د ښځې خاوند وفات شو او دوی عدت تېر کړو، نو دا که اوس د خاوند د کوره وځي
نو د دقې دپاره صرف وتلی شي چې د نکاح دپاره وځي مطلب نکاح یې وشي بل کور ته واده شي ټیک شوله د دې حرامیتوبونو دپاره اجازت ورته نشته دی بیا پې دغه خاوند کور والا سختي هم کولی شي چې بهي که نکاح کول غواړي د چا سره چې ویې کودو لکه نه یې کوې نو په ځای کښېنه بیا دا غلط کارونه مه کوه حرامیتوبونه مه کوه